اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو ورونو، نن درته یو داسې موضوع در سره شریکوم، داسې خبره در سره شریکوم که څوک په غور سره واوري ان شاء الله چې په پښمانه بنشي، او که چا ور باندې عمل وکړو نو ان شاء الله د دنیا او د آخرت ګټه به ورته نصیب شي. هغه خبره دا چې نن سبا د مونږ افغانانو ته، د مونږ مسلمانانو ورونو ته، خصوصا د مونږ ځوانه طبقه او کشره طبقه ته داسې یو فکر ورکړی شوی دی چې هغه یو عالم د دین، یو عالم د اسلام چې هغه افغانی وي، هغه په افغانستان کې پیدا شوی وي، هغه په افغانستان کې رلوی شوی وي، هغه خپل علمی تحصیل ټول په افغانستان کې کړی وي، تر کالونو د افغانستان کې د یو مسجد امام تیر شوی وي، خو لیکن دغه شل کلن انقلاب بلکې دغه شل کلنې دورې د جمهوریت دغه مسلمانانو ورونو ته داسې یو ذهنیت ورکړی چې بس یو ملا به حدیث وایي، هغه به قرآن ورته وایي، دوی به وایي چې دا د پاکستان سړی دی، دا د پاکستان ملا دی، حتی چې دین یې د پاکستان ګرځولی دی. اصل کې د مونږ ځوانې طبقې ته یو داسې ذهنیت ورکړی شوی، ځینې خلک اوس هم لګیا دي چې هغه د مونږ د ځوانې معاشرې ذهنیت خرابوي، هغه په ټویټرو کې سپیسونه کوي، هغه په فیسبوک کې ویډیوګانې نشر کوي، هغه د ځوانانو سره داسې خبرې شریکوي، داسې ویډیوګانې شریکوي چې په هغې کې دوی دا خلکو ته وښیي چې ګوره ملا او طالب چې دی دا د پاکستان سړی دی، حتی چې خلکو داسې فکر اوخستی دی چې دین هم د پاکستان بولي. لکه یو ښه مثال یې چې یو 2-3 ورځې مخکې ما په خپل یوټیوب کې یوه ویډیو وچولیدو، هلته مو یو حدیث ویلی دی، صرف یو حدیث می ویلی دی، د حدیث ترجمه می کړی دو، ډیرو کسانو کامنټ کړی لیکلی دو دا د پاکستان بچی دی، دا اوس پاکستان ته دعوت چلوي، نو حتی چې ډیرو خلکو حدیث او قرآن هم دی پاکستان دین جوړ کړی دی، هغه د پاکستان خبره جوړه کړی دو. خو حالن کې خبره داسې نه دو، اصل کې د افغانستان بچی چې دی، د دې خاورې رښتینی وفادار بچی چې دی، هغه مولا او طالب دی. د دې خاورو لپاره، د دې ولس لپاره، د دې ولس د خدمت لپاره چې قرباني ورکړي، هغه مولا او طالب دی. یو څوک هغه رجګیږي د مونږ مشران په دې تورن کوي چې هغه د پاکستان بچی دی، او حتی د مونږ علماء کرام په دې تورن کوي چې دا د پاکستان خلک دی. مونږ او تاسو به یوه مقایسه وکړو، مونږ او تاسو سوچ او فکر وکړو په دې باندې چې هغه خلک چې جمهوریت کې 100 کلی ځون ته د افغانستان بچی وي، ځون ته یې د افغانستان وفادار مشرون وي، د هغې بچی چیرته ګرځېده؟ د هغې بچی د افغانستان په کوم جنګ کې شرکت وکړو؟ د افغانستان لپاره په کوم سرحد کې وجنګېده؟ چیرته د یو بچی مړ شوی دی؟ اما د میږ مشرون چې ځون ته د قرآن او د دین عاملین وي، دغه د دوی خپل جهاد د اعلا د کلمت الله په خاطر بند کو. د مونږ شیخ امیر المؤمنین شیخ هیبت الله اخندزاده حفظه الله اول خپل بچی قربان نکو، هغه استشهادي عملیاتو ته ونه لګو، او دغه رقم ته الشیخ جلال الدین حقانی رحمه الله د هغه 4 بچیون په شهادت ونه رسېدو. آیا د ټولو دنیا بچی که څوک درکوي؟ د بدر الدین په شان یو بچی به په ورکې، د محمد او د عمر په شان یو بچی به په ورکې، د ټولو دنیا بچی د څوک درکوي دا به په ورکې؟ نه. خو اصل کې خبره د دوی د قدرت نه وه، اصل کې خبره د وطن د خیانت نه وه، بلکې خبره د اسلام وه، اسلام ته محبوب وه. دا خبره که په سیاسي لحاظ باندې وکړه، نو لیکن اما بغیر د سیاسي لحاظه یو مولا، یو عالم چې هغه بخی د سیاست سره، هغه د نظام سره هیڅ تړاو نه لري، بلکې صرف یو د جماعت او د مدرسې مولا دی، هغې په باره کې خلکو ته نن داسې ذهنیت ورکولی کېږي، هغې ته د امریکا نه یو څوک سپیس جوړوي، خپله بونس په امریکا او په جرمن کې وي، خدای په سپیس کې دا ښایي چې ګیره مولا د پاکستان بچی دی، مولا د پاکستان
روزلی شوی کس دی، نو هغه د امریکا نه نن میک ته راښایي، خو دوی د دې لپاره روزلی شوي دي، د دې لپاره دوی ته معاش ورکولی کېږي، د دې لپاره دوی تنخواه وخوري چې دوی د افغانستان علما بدنام کړي. مو یو څو ورځې مخکې په یوټیوب کې یو ویډیو په دغه تړاو باندې وشولې وه، نو هغه هم وګورئ چې موږ د کوم عالم خبره ومنو. په دې که تاسو سرچ وکئ موږ د کوم عالم خبره ومنو، نو شاید هغه ویډیو مو مخه ته راشي. نو لطفا په خپل علماء کرامو باندې مه بدنام کیږئ، په خپل علماء باندې مه بدګمانه کیږئ. خپل علما چې هغه د میکتوس د دین راهنمایي کې، هغه میکتوس ته قرآن او حدیث، هغه میکتوس ته فکر ښیي او د هغې پسې میکتوس خپل منځي نه کو، هغې پسې باید دا خبرې ونه کو چې دا د پاکستان بچی دی. اصل کې دغه خلک د جمهوریت والا ظاهرا میک ته دا ښایي چې میک د پاکستان داسې خلاف یو، د پاکستان داسې دښمني کو. په د 20 کلن جمهوریت کې یو واقعه د دې ثابته کی چې حتی په پاکستان خو برید څه کوي چې د پاکستان نه خپل غچ وخستوي. صرف نوس به د کونړ توغندي به یسبیل دومره توغندي وشلر، دومره توغندي وشلر، صرف یسبینه بکړه او د یو غچ نه دی وخستای. په امارت کې د یو د دې د یو داس غچ نه دی پته شوی. دلته یو ماشوم شهید کړی، الته د یو جنرال وشتلی کیږي، دلته یو دوه ماشومان وشتلی، الته د دې سربازون وشتلی کیږي. یو څوک د داسې نه چې دای به د وطن غچ پرېږدي، دای به وطن په چا باندې خرڅ کړي، بلکې یو ځینې خلک چې هغه د امریکا د طرفه بلکې خپل د پاکستان د طرفه دوی ته معاشونه ورکولی کېږي، هغه خپل نوس په پاکستان کې دی او لګیا په پاکستان سي دي، غږی پاکستان سي، خو لیکن په حقیقت کې دوی د پاکستان وفادار غلامون دي. هغه د پاکستان روزلی شوي خلک دي، هغه پاکستان ته لبریګری کوي په ټویټونو کې، په خپل سپیسونو کې هغه خلک د پاکستان تر دعوتوي، بلکې پاکستان چې خپل قیم زیر او قدرت نه لري، خو لیکن دوی خلک ته په ذهن کې پاکستان یو قوي ملک ورپېژني، پاکستان یو غیرتی ملک ورپېژني. کله پاکستان څه وته چې پاکستان داسې دی او پاکستان داسې دی، خلک په دې باندې ډوروي چې د پاکستان په مقابل کې څوک د مولا سره څنګ په څنګ ونه درېږي. دغه عوام د پاکستان په مقابل کې د مولا سره څنګ په څنګ ونه درېږي. په جمهوریت کې کېدای شي ډېر خلک د دې شهید وي، ډېرو خلکو دا خبره لیدلې وي چې په خیست کې د تڼۍ په ساحه کې چې د پاکستان عسکر د افغانستان خاورې ته داخل شوي وو، د عوامو خلکو د طرفه ونیوی شوه، د عوامو خلکو د طرفه ونیوی شو، روستی شو بازور ته، عام خلکو ته. اما حکومت چې خبر شو، حکومت ورنه بیت ښه یې ومنځول او بیا یې بیرته پاکستان ته وسپارل. نو په خپل علماو باندې هیڅ کله ما بدګمانه کوي، هیڅ کله دا فکر مه کوئ چې عالم چې دی هغه به د بل چا له سپوڅی شي، هغه به د بل چا نه متاثره شي. خصوصا د دین خبره باندې هیڅ شک مه کوئ. په حدیث او په قرآن باندې ډیر دغه بې غیرته خلک چې هغه تښتېدلي غلامون، هغه غواړي چې خلک په علماو باندې بدګمانه کړي، په خپل مشرونو خپل اسلافو باندې بدګمانه کړي.